د بامیانو والي له سی ام جي سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره پر بېلابېلو کاري پروګرامونو کار روان دی او هڅه کوي ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. د نوموړي په خبره چې اوس مهال یې د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه نیولې بیا تر نورو اداري بستونو پورې ډیری د ځوانانو په واک کې ورکړي دي. عبدالله سرحدي دغه راز زیاتوي چې د مرکزي حکومت له لوري هم ورسره د راتلونکي کال لپاره په دې ولایت کې د یو شمېر رغنیزو پروژو د پیل کېدو ژمنه ورکړل شوې ده. الحمدلله ترتیبونه روان دي، د مؤسساتو لخوا هم روان دي، د مکاتبو لخوا هم روان دي، د پولیسو لخوا هم روان دي، حتی چې ډېرې زنانه پولیس هم موږ په خپلو لیکو کې په خپله دندو باندې ګمارلي دي او لګیا دي. نو انشاءالله سوکه به ټول په کار باندې وګرځول شي. دی وایي چې اوس مهال په بامیانو ولایت کې هیڅ راز امنیتي ستونزه نشته او د سوداګرو او پانګوالو ترڅنګ اوس ټولو خلکو ته په دې ولایت کې د پانګونې ترڅنګ د کار کولو زمینه برابره شوې ده. نو انشاءالله پلان خو همدا ده چې د برق پلان جوړ شي، چې برق برابر شي. چینایانو مخکې له موږ سره واده کړی، اوس موږ به انشاءالله دا ترتیب دا پروسه په کار باندې واچوو. او ښکاري درې چې کوم سړک ده عمومي دغه د پخېدو او در یوسف ته چې کوم سړک وصل کېږي له شمال سره بامیان وصل کېږي، له مزار سره له شبرغان سره، انشاءالله په دې سړکانو به کار شروع شي. د بامیانو ولایت ولایتي چارواکي په داسې حال کې له رغنیزو پروژو او دغه راز د بېلابېلو کاري پروګرامونو له پیلېدو څخه خبر ورکوي چې د دې ولایت ډیری اوسېدونکي د کاروبار له نه شتون څخه سرچه او وایي چې په دې ولایت کې او دغه راز په هیواد کې د دوی لپاره کاروبار نشته او ډیری ځوانان هڅه کوي چې له دغه ولایت څخه نورو ګاونډیو هیوادونو ته د کاروبار لپاره ولاړ شي. له بدمرغه چې کاروبار ډیر کم شوی او د سپما لپاره خو بیخي پیسې نشو جمع کولای. امنیت خو شکر چې شته، خو د ځوانانو او ټولو خلکو لپاره باید د کار زمینه هم برابر شي، فابریکې فعال شي. درباره بامیان کاروبار نیست. په بامیان ولایت کې امنیت ډاډمن دی، خو کاروبار بیخي صفر دی. د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره 80 ملاکونه وهو، کارونه ډیر کم شوي دي. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. دوی دغه راز زیاتوي چې که حکومت په وخت سره ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر نه کړي، ډېرې ستونزې به رامنځته شي. زه خپله د دغو پولیو کاروبار کوم، نشته کارونه مو چیرته دي، د ورځې 100 افغانۍ هم نشو ترلاسه کولی. یوازې دومره کار شته چې نه ورباندې ژوندي کیږو او نه ورباندې مړه کیږو. حکومت دې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو سره امریکا د افغانستان په بانکي سکتور بندیزونه ولګول چې له کبله یې اوس مهال دغه هیواد له خورا سخت اقتصادي بحران سره مخ او بشري وضعیت ورځ تر بلې پکې د خرابېدو لور ته روان دی. احسان الله کریمي، سی ام جي، د بامیانو ولایت.